د نن ورځې بحث کې د پیل شویو کمپاینونو په تړاو چې جنایي جرمونو په خلاف پیل شوي وو دا چې د کمپاین تر کوم ځایه رسېدلی او پایلې یې څه دي په همدې تړاو بحث لرو او بحث کې راسره سیاسي چارو شنونکی عتیق الله امرخیل ده. ښاغلی امرخیل تاسو ته ښه راغلاست. ښاغلی امرخیل د جنایي جرمونو پر وړاندې پیل شوي کمپاین چې دی دا به څومره اغېزمن وي څومره اغېزمن و او څومره اغېزمن کیدی شي راتلونکي کې هم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو تلویزیون ګران لیدونکو ته وړاندې کوم. هر کمپاین چې شروع کیږي باید د څو ورځو لپاره نه دوامداري په تعقیب باندې او همیشه د دښمن یا د مخالفینو یا د جنایتکارانو نظر باید لرې نشي، یعنې جنایتکاران همیشه د دوی په نظر کې. متاسفانه دا کمپاین خو شروع سو، خلکو ډېره امیدواري ورته درلوده چې په دې کمپاین کې به لااقل دغه جنایتونه دغه مړینې دغه په چاقو کشي دغه په توپنچه‌کشي دا به لااقل 50% کم سي. مګر کله چې سړی ویني ډېر تعجب کوي. د ورځې چې ګوري نارې وایي چې نن 12 کسه ونیوه، نن 15 کسه ونیوه، نن 50 کسه ونیوه، سبا ته په بنایي کې سړی وژل کېږي په یو موبایل باندې. دا یوه خبره ده. دویمه خبره زه تعجب کوم په دغسې شرایطو کې چې موږ کمپاین شروع کوو دوی تغییرات را شروع کوي. یو سړی چې یو ځای کې نصب سو د یو څو وخته لپاره تجربه یې پیدا کړه، کار یې وکړه، دغه یې وکړه، بس دغه اختلافات دي په خپل مابین کې چې دوی سره لري هغه لرې کوي، بل راولي بل چې راولي هغه لار نشي تعقیبولی، بیرته هغه کمپاین چې شروع سوی هغه بې مفهومه کېږي، هغه حرکت چې شروع سوی هغه بې مفهومه کېږي. زه دا نه وایم چې خوشحال سادات به هغه به بلکل اکثیر و د دوا دپاره، ولې یوه تجربه یې پیدا کړې وه، یو حرکت یې کړی و، د خلکو سترګه ترې سوه، هغه د وخت په د بل راوست کمپاین دې شروع کړ. کمپاین چې وګورې په اوله ورځ ډېر ښه روان و، تقریبا په حدود 28 یا 30 نفره جنایتکاران ونیول شي. په تعقیب د ورځ په ورځ ضعیفېږي، بله ورځ بیا د غلو سترګه هم نه سوځي. لپاره د دې چې غله م ونیوه 28 کسه 20 کسه یا 50 کسه مخونه پرې پټ کړي دي، خلکو ته نه ورښیي چې هغه پلار و مور خو پرې بوسي، هغه خلک هغه قوم خو پرې بوسي، خلک خو له قومه شرمېږي، خلک له همسایه نه شرمېږي. تاسې دېګه مو پرې پټ کړی دی د حقوق بشر دی او هغو د ادارو خلک وزني، د خلکو جیبونه لټوي، د خلکو په موبایل باندې سړی وزني، په یو لپټاپ باندې سړی وزني او بیا هغه نه ورښیي. خو راځئ که کمپاین شروع کوئ نو صحیح شروع کوئ کمپاین دوامداره شروع کوئ. هغه اشخاص او افرادو چې ویني خلکو ته وښیي چې دغه خله دي، دغه جنایتکاران دي، دغه د کابل امنیت یې خراب کړی، د ولایت امنیت یې خراب کړی، دغه خلک دي چې د دې قومي د دې همسایه د دې خپلوان پرې وشرمېږي او د حکومت سره همکاري وکړه. ویل کېږي چې له دغو مجرمینو سره د حوزو امرین هم لاس لري، کله چې نیول کېږي نو بیرته په لنډې مودې کې بیرته خوشي کېږي. دا به د ښار په وضعیت باندې څه اغېزې ولري؟ په فیسبوک کې مې یوه قصه واورېده چې آیا دا به دروغ وي که به رښتیا وي. یو سړي نوشته کړي چې ما د شپې د ما کور ته غله راغلی، ما توفنچه د زوی مې ووړکۍ توفنچه مې راوسته، غل وتښتېد. سبا پولیس راپسې راغی چې ته غیر مسؤل دغه لرې وسله لري. ما ورته وښوده چې دغه ده، هغه وکتل په بله شپه همدغه غله بېرته راغی، د ما کوري و، ما ته زه یم ښه وولم چې زه د په دې دغه ډار کړی وم. بس معلومه خبره څنګه ده، که حوزه ورسره لاس ونه لري هېڅ امکان نه لري چې غل پیدا شي. وایي چنګیز نه یې پوښتنه وکړه چې تا په دا دونه ملکونه دې ونیوه، اسیا دې ونیوه، نیمایي اروپا دې ونیوه، نیمایي دغه دې ونیوه تر سایبریا پورې، دا ته څنګه اداره کوې؟ وایي کله چې جنایتکار پیدا شي زه داروغه وزنم. پولیس ته یې وښیه. اول چې پولیس دې اصلاح نه کړي، حوزه دې اصلاح نه کړي، اداره دې اصلاح نه کړي، امر قمنده دې اصلاح نه کړي، هېڅ کمپاین ته به درد نه ورشي. کوم اوامر چې د وزارت لخوا صادرېږي ورکول کېږي هغه باید خپل هر حوزه، هر پولیس، هر افسر، هر جنرال ځان ته قانون وګڼي.
کله چې ځان ته قانون وګڼه او دی پې مسؤل سي بیا نه پیدا کېږي خو څوک یې مني نه په دوه سره حکومت ده نیم د یو طرفدار دی نیم د بل طرفدار دی یو بل ته اطاعت نه سره کوي او که چېرته رښتیا هم پولیس ته جزا ورکړل سي جنایتکار ته جزا ورکړل سي د حوزې نه پوښتنه وسي تا په حوزه کې ولې دغسې کار دی ته څه مشکل لري ستا په حوزه کې داسې کار دی نو بیا خو نه پیدا کېږي دا حکومتونو خو دا نن نه و که نه افغانستان 15 کلن تاریخ لري په دا نورو وختو کې ولې دغسې جنایتونه ولپتا پې خلک راوس اوس همدې مسلې ته څه د دې باعث کېږي چې دا خلک مجبورېږي تر څو چې جنایي جرمونه دا خو څو سببه دي یو سبب خو دا ده چې حمایهګر لري یو ته دغه د غله چې په کابل کې دي دا درې ډلې دي یو تعداد کاملا حرفوي دي چې د هغو سرکردګان د هغو قدرتونه هم په دولت کې دي هم په اپوزیسیون کې دي دوی حمایه کوي دوی ونیسه دوی خلاص و دوی بېرته ونیسه بېرته خلاص دا خلک هم در قصدا د امنیت د ګډوډولو په خاطر خپله زمینه مساعدول د خپلو بادارانو په خاطر باندې دغه کارونه کوي یو تعداد دغه خلک دي او یو تعداد هغه خلک دي چې هغه له بیکارۍ نه دا کار کوي کار نه لري بیکاري ده کور کې ځای نه لري بلکل ورته حرفه ګرځېدلی دا یو افتخار ورته ګرځېدلی ځوان هلکان دي ډېر سپینګیري نه دي ډېر د زاړه عمر خلک نه دي چې تاسې وګورئ له 18 کلو تر 21 کلو پورې عمر ده د مکتب هلکان دي دغه کارونه کوي او یو تعداد هغه دي چې هغه معتاد دي هغه په هر شکل چې که د انسان په وزن وي که په چاقو وهلو وي که په چاړه وهلو د خپلو هیروینو لپاره د خلک وزن نو په دې خاطر د دریم بل یو ګروپ بلم ده دا کورونه چې په دا غره کې دي اکثرا له دغو کورو راکته کېږي له دغو کورو راکته کېږي سړی یوازې بېرته خیزي د غره ته دا که په جنګله کې ګورې هم همدغسې ده دا که په د افغانانو کې ګورې هم همدغسې ده دا که دا نورو د غرو کورونو ته ګورې همدغسې ده خلک یې پېژني لیکن خلک څه نسي ورتلی ځکه دوی خلک وایي خلک ته کوي خپلو فامیلونو یې طرفداري کوي په دغه کله زمان خان کې ماته یو چا قصه وکوله ویلې په لاره کې موټر مې راسره روان و ویلې 15 کسه ولاړ وو خلک یې تهدیدول خلک یې تعجیزول ما چا نه پوښتنه چې دا ولې ویلې دوی ته څوک څه نسي ویلی دغه ته وایي دا ټول چاقو سره ده بوکس پنجه ورسره ده او دغه ورسره ده دغلته دي که څه ورته وایي باندې وسني چا پوښتنه ونه کړه چې دا پرونی سړی ولې مړ سو دا چا مړ کړ نامعلوم خلک همیشه اوري نامعلوم وسلوالو تا فکر وکړه په دې ښار کې په دې دولت کې په دې ټول عرض د وزارت داخلې د ګارنیزون کول نامعلوم خلک ګرځي خلک وزن عجبه یو دغه پیدا کړی دی عجبه یو وجه نامعلومه خلکو دا نامعلومه خلک څوک دي دا له اسمانه راکته سوي دي دا له مځکې راجګ سوي دي خو د همدغه ښار دي همدغه خلک دي چې په خلکو یې ظلم کړی خلک راپور نشي ورکولی له ډاره ځکه چې حکومت یې بازخواست نه ده کړی اکثرا په نوم یې خلک پېژني قسم درته خورم چې وپوهېږي چې دا د پلاني نفر دي دا د پلاني نفر دي پلانی نفر په قدرت کې ده زرې موټر لري باډیګاردان لري د آخر ته پې پسې روان دي چې په دې خبر څه چا راپور وکړي سوی ورکوي دا د جنایي جرمونو کچه ولې ورځ په ورځ په زیاتېدو روانه ده آیا په مجرمینو باندې قانون سم نه پلي کېږي که څنګه آفرین قانون قطعا نشته قانون مړ سوی ده مسئولین څه مسئولین چې دي ما خو درته ویلي 50% دي که یو مسئول چې هغه د کار نه د وظیفه نه اجرا کوي مجرد چې ایسته بل ګروپ وخته نارې وي چې دا موږ دې سره موافق نه یو دا یې ولې ایسته کړی دی دا خو دې موږ وو ښه ته چې کاری وروره چې تا ده ته څوک یې چې دا دی تا ده تا راوستلی کابینه خو به کابینه وه دولت خو به دولت و حکومت خو به حکومت و په دې نسبت دغه همدغسې په امنیت کې همدغسې په پولیس کې په دې ټولو کې دغسې حمایهګر لري دا یې حمایه کوي دا یو سبب ده دویم سبب اکثره دغه باندې ګیر سوي دي بېرته سواخوسې سوي دي قانون د پې تطبیق سوی که یې 15 نفره قانون غرغره کړي وای او په دغه ځای کې ځوړند کړي وي ښودلي چې دغه امنیت کابل یې خرابوي
هغه بل کال یې ګورې ما بل تلویزیون کې هم دا خبره وکړه دا بیا تکراروم بېناموسان غله راغلی او فامیل یې وګرځاو په قرغه کې بېناموسي ورواړله پیسې تر وخت ګیر سوه امر د اعدام پې وسو وخت چې سړی مړ کړې فامیل یې راغی ده ته تابوت یې ګلپوش موټر یې ګلپوش یې ورته راغی دی پکې کېناو چا فامیل نه یې پوښتنه ونه کړه چې دا خو غل و که نه ته په کوم اساس باندې په ګلپوش موټر کې وړې درې نور وتښتېدو په پغمان یې هلته چا حمایه کړه حمایهګر یې معلوم و اوس هم ژوندي دی ګرځي خود زیاتېږي وخت چې وینې څوک چاته څه نه وایي خو انسان خو همدغسې ده وخت چې له قانونه ووتې وخت چې مسؤلیت یې نه درلود وخت چې دغه دې نه درلود او په دې مملکت کې چې وحشت د آخري درجې ته رسېدلی تعلیم و تربیه ضعیفه ده مکتب کې چاقوکشي دي مکتب کې تفنګ چکشي دي سرمعلم ته څه نسي ویلی معلم څه نسي ورته ویلی چې د فلاني خان زوی ده د فلاني پر دغسې خبرې دي په دې وطن کې که په ټولو قانون تطبیق سي له اول تر اخر پورې څنګه څوک خوري کابل کې 14,000 پولیس دي 14,000 پولیس لا لږ دي دا کم دي چې دې وظیفه اجرا کړه د ظاهرشاه په وخت کې به پولیس په دغه باندې ګرځېده په بایسکل به یې د شپې ګرځېده پیره به یې کوله ګزمه به یې کوله څوک نه ترې ښودی دغسې پاچایان و دغسې خلک رښتیا درته وایم هغه اصلي غله یې غرغره کړه اصلي غله یې له بینه یوسه ټول کراري سو طالبانو وخت کې ولې غل نه و چې لاس یې پرې پرې کاوه غله وتښتېدل دې وطنه غله بېرته راغله دې وطن ته کابل یې اشغال کړه کله کې کېناست د عدلي او قضایي ارګانونو مسؤلیت تر کومه ځایه پر ځای ده په دې برخه کې زه وایم دا قضایي او دغه څوک دي عدلي چا مقرر کړي دي چا نه راغلي دي یو بیچاره چې نه لري واسطه وسیله نه لري لاس کاله په بندي خانه کې پروت ده په دغه محبس کې چې خلاص رسي وایي ته راسه ما ته ضمانت راکړه هماته پروت ده او یو چې لري قرار په کور کې ناست ده خائن هم ده په کور کې خوسي کړی هم ده او په محبس کې چې ورته وګورې دته قالین فرش چې دی پروت ده دی په کاکه یو لکه یو سیاستمدار غوندې حکومت په محبس کې کوي داسې خو نه کېږي خپله قضایي ارګانونه د خپله قاضیان چې دي اکثره یې زه درته وایم اکثره یې د تهدید لاندې دي څارنوالان د تهدید لاندې دي تهدیدوي که په لنډو ټکو راته ووایه څه ډول ممکنه ده چې د جنایي پیښو مخه ونیسو او څه ډول مبارزه باید وسي د هغې مخکې ګورئ مبارزه هېڅ سختي نه لري هېڅ سختي نه لري اول تطبیق د قانون ده په ټولو باندې یو سان باید تطبیق سي دویم اجرا د امر ده وظیفه چا وظیفه اجرا نه کړه نظر په قانون د جزا د عسکري دا خو ټول عسکر دي جزا عسکري کې واضح معلومه ده چې چا وظیفه اجرا نه کومه جزا ورته ورکول کېږي هغه ته جزا ورکوي مکافات وي مجازات وي ښه کار دی که تقدیر وي خلکو ته معرفي کول دي چې دا رښتیا واقعا د وطن سړی دی وطن ته خلکو ته وفادار ده وطن ته وفادار ده دغسې دغه مکافات څښتن ده او دغسې ده خپله وظیفه یې نه ده اجرا کړې په واسطه راغلی په وسیله راغلی د بل چا له طرفه راغلی د وظیفې نه منفق او محبس ته تګ تاسې 5 کسه دغسې ولیږئ شرافت نه ده قسم درته چې بیا هر څوک خپله وظیفه اجرا کوي تر هغه چې دغسې نه کېږي ما پیشتر درته ویلې پرون یې مقرر کړی نن یې بېرته کوې چې ته د فلانه جان پېښ باندې خوشحاله سي ډېره زیاته مننه داسې خو حکومتداري نه کېږي که نه کار خو اهل د کار ته سپارل یگانه لاره دی د موافقت کار اهل کار ته سپارل مسلکي سړي ته سپارل باوفاته وطن ته وفادار سپارل باوفاته وطن ته وفادار خلکو ته وفادار قانون ته وفادار رشوتخور نه اختلاسګر نه په اصطلاح د هغه باندې چې د خلکو سره ارتباط قوي ولري دغسې خلک اداره کولی شي ډېره زیاته مننه امرخیل صاحب له دې نه چې خپرونه ته راغلی اوس هم یوه لنډه دمه لرو بېرته راګرځو د خبرونو دوام ته